د ارې ځنګل له زړو ونو او وحشي حیواناتو ډک دی. 2000 جریبه په زړه پورې طبیعت د هند د دوهم ګڼمېشته ښار ممبۍ په منځ کې. کاساندرا نازارت د دې لوی ښار یوه فعاله او تاجره ده. هغې په 2020 کال کې د تراموای د تمځای د جوړولو لپاره د ځنګلونو د قطع کولو د پلان پر ضد احتجاجونو کې برخه واخیسته. دغه احتجاج بریالی و. کاساندرا اوس هم پر دغه ځنګله مینه ده. دلته په داسې حال کې چې د ارې ځنګله د ژغورلو هڅه مې کوله، داسې یوه ډله مې کشف کړه چې ښایي تر ځنګلونو لا ډېرې مرستې ته اړتیا ولري. د ارې په ځنګله کې د بومي اوسیدونکو شمیر شاوخوا 7,000 ته رسیږي. دلته له داسې ښځو سره آشنا شوم چې ډېرې قوي او صبرناکې وي، خو د عاید ترلاسه کولو هیڅ ډول امکانات یې نه درلودل. د سوریکا بورکورت په شان ښځې چې د وارلي قبیلې دودیز له وریجو جوړ خواړه پخوي. کاساندرا نازارت د ارې په ځنګله کې د مشتریانو په پیدا کولو کې مرسته کوي. هغوی په دې ډول کولای شي پیسې پیدا کړي او پر ځان باندې یې باور زیات شي. مخکې له دې چې مادام نازارت دلته راشي، موږ له خبرو کولو شرمېدلو، خو وروسته یې د خلکو څېرو ته وکتل او وویل چې په لوړ غږ خبرې وکړو. هغې حتی موږ تشویق کړو چې له دولتي چارواکو سره په جرأت او وضاحت سره خبرې وکړو. And this is a specialty called it's made out of red chili. This is the borewell that we have refurbished. دغه څاه تړل شوې وه، خو اوس پکښې یو وار بیا اوبه بهیږي. په دې وروستیو کې د ممبۍ یوه بسپنه ورکوونکې 215,000 روپۍ یا 3,000 یورو د یوې نوې څاه لپاره ورکړي. اوس ښځې ډېر وخت او استقلالیت لري او کولی شي د اوبو د راوړلو پر ځای نور کارونه سرته ورسوي. هغوی د دې امکان نه درلود چې د نل په خلاصولو سره اوبه ترلاسه کړي. د دې ځای خلک څاګانو ته احتیاج ول. مخکې دلته تشناب نه و، خو وروسته جوړ شو. د څښلو د اوبو امکانات نه و، څو څاګانې وکیندل شوې او د وړو ژرندې راکړې. موږ به د اوبو راوړلو لپاره ډېر مزل کاوه، خو اوس خپلو کورونو ته نږدې ورته لاسرسی لرو. اوس دغه کڅوړې د وارلي د خلکو په هنر سینګار شوي دي. کاساندرا هغوی په انټرنیټ کې خرڅوي او پیسې یې د ارې ښځو ته ورکوي. د وارلي د قبیلې هنر په نړۍ کې پیژندل شوی او زه خوشحاله یم چې زده مې دی. د مادام ماته د رسامیو وسایل راکوي او د هغوی د خرڅلاو په بدل کې پیسې هم. ښځو همدارنګه د عاید د ترلاسه کولو لپاره نورې لارې پیدا کړي. هغوی د ځنګله هغه بوټي پیري چې طبي خواص لري. دا د معدې د ځینو ناروغیو لپاره دي او دغه ګل د زړه د ناروغیو لپاره. درمل له دغه بوټو څخه جوړ شوي. که څه هم د وارلي خلک له عصري نړۍ سره په اړیکه کې دي، خو بیا هم هڅه کوي چې خپلې عنعنې وساتي، لکه دغه واده. دغه ناوې ډېر ښایسته عنعنوي کالي اغوستي او زوم هغو خدایانو ته چې د هغوی په عقیده په ونو کې ژوند کوي سوغاتونه ورکوي. د سپېڅلو څانګو یوه ګېډۍ د ځنګله څخه د دغه واده د شاهد په توګه یو سمبول. ما له دغه ښځو څخه ډېر څه زده کړل. دا سمه ده چې زه د هغوی د پرمختګ لپاره کار کوم، خو هغوی ما مخ ته بیایي. د کاساندرا نوم د وارلي د قبیلې لپاره ډېر پردی دی او خلک ورته کاشي وایي چې د نور په معنا دی. د نور وړانګه دواړو خواو ته خپره ده. هغوی اوس د ممبۍ د وروستي زرغون سږي او د ارې ځنګله د بومي خلکو د ساتلو لپاره په ګډه کار کوي.